د ښځې سینې یا هم تایونه څنګه غټ کړو او کلک کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. څنګه کولی شو د میرمنې سینې یا تایونه غټ کړو او یا هم کلک کړو؟ لکه څنګه چې د کوروالي پر وخت کې هر څه بېلابېل خوند کوي، دغه راز د میرمنې سینې یا هم تایونه ډېر خوند کوي. چې کله د میرمنې تایونه یا سینې ډېرې محکمې یا کلکې وي نو د کوروالي خوند دوه چنده زیات وي. که تاسو غواړئ چې د میرمنې تایونه غټ کړئ نو تاسو کولی شئ په دغه طریقه د میرمنې تایونه کلک او مضبوطه کړئ. تاسو به لیمو او مالګه سره ګډ کړئ. د لیمو او دوه لیمو لږ مالګه د لیمو د اوبو په اندازه. له هغه وروسته تاسو سپین سوډا چې اوړو کې اچوي هغه به ورسره مکس کړئ. کله مو چې سپین سوډا ورسره مکس کړو نو باید دومره ووایم چې سوډا د لیمو د اندازې قدر ته وي، چې نه سوډا زیات شي او نه د لیمو اوبه زیاتې شي. له هغه وروسته چې کله تاسو دا راواخیستل، لومړی به تاسو اول د دې نه مخکې 10 منټه مخکې د میرمنې سینې په واسلین سره غوړې کړې اوسي. کله مو چې د میرمنې سینې تر 10 منټه د واسلین باندې غوړې کړې وي، له هغه وروسته تاسو کولی شئ دغه جوړه کړې نسخه راواخلئ او د میرمنې په تیو یې ووهئ، یعنې په سینو یې ووهئ او تر 30 یعنې نیم ساعت پورې بغیر له کالو یا د سینه بند څخه بغیر ور واچوئ. یعنې نه به کالي اغوندي نه به سینه بند اچوي تر څو په سینو باندې یې تاثیر زیات وشي. دغه کار تاسو هر ټیم د سپوروالي یا سیکس کولو څخه مخکې، یعنې یو نیم ساعت یا یو ساعت مخکې کولی شئ. پیدا یې هغه ټیم باندې پوهېږئ چې کله تاسو سیکس یا کوروالی کوئ نو بیا به ډېر خوند ته برابر وي. چې کله مو دغه کار کوو نو باید ووایم چې تاسو یې په پاکو اوبو یعنې ګرمو اوبو سره د میرمنې سینې ومینځئ او بیا له هغه وروسته د خیر د کار څخه تاسو بیا ترې ګټه واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښه شوې وي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.